السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د واقف ټکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. ښاغلو استادانو، شاګردانو، دوستانو، د نن ورځې درس مونږه د کتاب دڅلورم سیم د درې کتاب په 28مه صفحه کې د درس عنوان دی رازق. یو ځل توجه وکړئ، عبارت ده رازق. په دې لوست کې درې کسان په خپل منځ کې خبرې کوي چې یو رازق دی، رؤوف دی او بابر دی. دوی په خپل منځ کې محاوره او یو له بل سره خبرې کړي دي. راځو چې ترجمه یې وکړو. لومړی توجه وکړئ، عبارت ده رؤوف کی آرد رآورد، بابر رازق آرد رآورد. رؤوف آرد را مادر چی کرد؟ بابر آرد را مادر خمیر کرد. رؤوف رازق خمیر را به کجا برد؟ بابر رازق خمیر را به نانوایی برد. توجه وکړئ، معنا رازق رؤوف کی آرد را آورد. رؤوف له کوم ځای نه اوړه راوړل. بابر رازق آرد را آورد. رازق اوړه راوړه. رؤوف آرد را مادر چی کرد؟ اوړه مور څه کړل؟ بابر جواب ورکوي آرد را مادر خمیر کرد. اوړه مور د خمیره کولو لپاره اغږلي دي. رؤوف جواب ورکوي، پوښتنه کوي رازق خمیر را به کجا برد؟ رازق هغه خمیره شوي اوړه چیرته ویوړل؟ بابر جواب ورکوي رازق خمیر را به نانوایی برد. رازق هغه خمیره شوي اوړه نانوایی ته یا ډوډۍ پخونکي ته ویوړل. ښاغلو دوستانو، استادانو، شاګردانو، بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.